دا کیسه د هغه ځوان ده چې د روم په هیواد کې اوسېدلو. نورالدین زنګي ته راغلو اعلان یې وکړو چې اسلام یې قبول کړی او غواړي د مسلمانانو په خاوره کې پاتې شي. نورالدین زنګي ورته وویل ستا کسب څه دی؟ ځوان ځواب ورکړو زه په طبابت او د زخمیانو په درملنه کې مهارت لرم، یعنی طبیب یم. نورالدین زنګي ورته وویل آیا دا د امکان وړ ده چې زموږ د لښکرو د فوزیانو زخمونه درملنه وکړي؟ ځوان وویل دې کار ته نه یم راغلی، زما هدف دا دی چې د خپلو پخوانیو ګناهونو کفاره ورکړم، ځکه مخکې مې د کفارو په پوځ کې کار کوم. نورالدین زنګي ورته وویل زویه، اسلام د تیرو ګناهونو صفا کوونکی دی او توبه هم همداسې ده. بیا نورالدین زنګي ترېنه پوښتنه وکړه د زخمیانو لپاره دغه بوټي او دوایي له کومه را پیدا کوي؟ ځوان وویل دا خو یوازې د روم په خاوره کې پیدا کیږي. نورالدین زنګي ورته وویل نه، موږ نه غواړو چې زموږ زخمیان دي د دښمن له ځمکې درمل او علاج واخلي. بیا ځوان ورته وویل چې زه یو څو پوځیان له ځانه سره بوزم، روم ته به لاړ شم، هلته نه به بوټي راواخلم چې دلته یې راوړو تر څو موږ هم دلته خپل درمل ترې جوړ کړو. ځوان لاړو، له یو مودې وروسته بیرته راستون شو، له ځان سره یې بوټي او اړینې درملیزې مادې راوړي. نورالدین زنګي هغه ته سره زر ورکړل، یوه ټوټه ځمکه او یو شمېر کسان. ورته وویل دا بوټي دلته وکره او کله چې حاصل شي نو بیا دوایي ترې جوړه کړه او موږ ته یې راکړه. د ځمکې یو برخه کې د خپل ځان لپاره هم خواړه وکره، تر څو که خدای مه کړه څه پیښه وشي چې بېوسه پاتې نه شي. ځوان دا کارونه وکړل، له یوې مودې وروسته له خپلو بوټو څخه علاج جوړ کړل او نورالدین زنګي ته یې راوړل. نورالدین زنګي ورته د نورو دوايانو جوړولو حکم وکړو او دا یې هم ورته ویل چې دغه مواد نور هم اسلامي خاورې ته راوړه چې دښمن ته محتاج نشو. نورالدین زنګي یو ډله ځوانان ورسره کړل څو دغه طبابت او علاج ترې زده کړي چې که خدای مه کړه دا ځوان نه وي نو د مسلمانانو لښکر به له مهارت لرونکي طبیبانو بې برخې نشي. څه موده وروسته دغه رومي ځوان راغی او نورالدین زنګي ته وویل چې ای زموږ څخه سالاره، ما ځوانانو ته خپل هنر وروښود، اوس ما ته اجازه راکړه چې وسله واخلم او د الله دښمنانو سره جګړه وکړم، لکه څنګه چې پخوا مې ستاسو خلاف جګړه کړې وه. زه غواړم شهادت لوړې او بهترینې درجې ته ورسم. نورالدین زنګي ورته وویل ته وصیت ولیکه او وسله له خپل مال څخه واخله، زه به تا ته وسله نه درکوم. ځوان ډیر حیران شو، وی ویل ستاسو حکم په سر سترګو. نورالدین زنګي بیا وویل هو وصیت وکړه ځکه ته کورنۍ او مال لري. ځوان د مسلمانانو لښکر سره یو ځای شو، ډېر ښه میړانه یې وښوده، تر دې چې د روم عسکرو به چغې کړې شیطان شیطان، دا خو له مسلمانانو سره پیری دی چې دومره سخت جنگ کوي. کله چې جګړه پای ته ورسېده نو نورالدین زنګي دغه ځوان پلټنه وکړه، نه یې په زخمیانو کې پیدا کړو او نه په ژوندیو کې موجود و. نو نورالدین زنګي په خپله د شهیدانو طرف ته لاړل او پلټنه یې وکړه، تر دې چې د ځوان جسد ته ورسېد. هغه یې غېږ کې ونیو او سخت یې وجړل تر دې چې چغې یې پورته شوې. په همدې وخت کې نورالدین زنګي د ځوان له سینې یو کاغذ یعنی وصیتنامه راوویست. په هغې کې لیکلي وو ای زموږ سفه سالاره، زما د مال نیمه برخه زما د کورنۍ لپاره ده او نیمه نوره دې زما په نامه د یو پوځي د تجهیز لپاره ورکړل شي. تا ما ته ځمکه راکړه تر څو مسلمان پوځیان د خپل لاس له خوارۍ خوراک وکړي. تا ما ته وسله را نه کړه تر څو زه د خپل مال په مصرفولو یې واخلم. تا ما ته د بوټو او درملونو راوړلو لارښوونه وکړه تر څو اسلامي خاوره له دښمن نه محتاج نه شي، او زه پوه شم چې تا څه غوښتل. تا دا غوښتل چې د مسلمانانو بیرغ به تر هغې نه پورته کیږي تر څو یې خواړه د خپل لاس له خوارۍ، دوی د خپل وطن له منابعو او وسله د خپل صنعت نه وي. جزاک الله عني و خیر الجزا، الله دې وکړي چې ته مې د جنت ملګری اوسې. هو دا د عظیم سفه سالار نورالدین زنګي فکر و چې مسلمانان باید د خپل دښمن په منابعو تکیه ونه کړي، نه په علاج کې او نه په وسله او نه په خوړو کې. نورالدین زنګي ځوان ته وسله ور نه کړه ځکه غوښتل یې چې هغه له خپل مال نه واخلي او احساس وکړي چې دا جګړه د ده ده، نه یوازې د نورو. د اسلامي قوت یوازې د جنگ نه بلکې د علم، صنعت، اقتصاد، درمل او کرنیز استقلال نه هم راځي.